وفاداری دا ده چې ښځه خاون ښځې له غسل ورکړي د هغې د مرګ نه بعد او ښځه خاون له غسل ورکړي د هغه د مرګ نه بعد. دا وفاداري ده. بیا کفن وله ورکړي او بیا چې دا خاون په خپلو لاسونو قبر ته کوزه کړي. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم په دې دلیل وښیم. ګوره رسول صلی الله علیه وسلم د خدیجې رضی الله عنها د مرګ نه بعد د هغې د ملګرو به خیال ساتو. یعنې کومو زنانو چې د هغې سره ملګرتیا وه هغوی له به هدیه او تحفې لېږلې. داسې وړه رشته خو نه ده. چېرې ښځه مړه شو قصه ختمه شو، یا خاون مړ شو خبره ختمه شو. نو وفاداري دا ده. خو د افسوس خبر ده چې دې ډېرو له چل نه ورځي. یعنې موږ صرف د خبرو مرني وو. موږ ته د خبرو ووایه. په علماو باندې اعتراض، په دیني طبقه باندې اعتراض، دې ته موږ ډېر تکړه یو. بیا دقه سړی ده چې سهار ماښام کړله مشین په شان خبرې کوي. د ده ښځه مړه شوه ورته ویې راشه دا خپله ښځه قبر ته کوزه کړه او په خپله ښخه کړه دله چل نه ورسي. دا پلار دې قبر ته کوز کړه. پلار دلته به ډېر ناسي، په دې به خفه کېږي نه، دا حقیقت دی. دلته به ډېر ناسي چې د هغوی نږدې خپلوان مړه شوي دي او دله طریقه نه ورتله د ښخولو نه، اوس دی قبر ته کوز شوی دی. دیم سینه ټپوي. وفا خو دا ده چې ته خپل ملګری، خپل خپلوان، خپل بچی، خپله ښځه دا قبر ته کوز کړي. ای دپاره طریقه دا ده چې ته به چلې زده کړې. اصلي چې ګران خو نه دی چې ته به 4 کاله سبق، 3 کاله به یونیورسټۍ ته ځې بیا به جامعې نه فارغه کېږي. نه، چې څوک شوق لري هغه یې زده کولی شي. دا عرب اکثر د خپل خپلوان او د خپل خلک به خپله ښخوي، بل چا ته پکې ضرورت هم نه راسي. زموږ هغه نینداري کوي. یو 2-3 کسان بس د هغوی دا کار دی. مشران سپین ګیري د هغوی هم غلطي ده. څوک لاس نشي وړلی، که لاس وړلی چغه کوي د باندې راکوز نه شي. لکه پرېږده دا مسلمانان چې چلې زده کړي. پرېږده چې قبر ته نن نور کوشي. پرېږده چې دا قبر بل څوک جوړ کړي. چې مسلمانانو ته خو دې پته ولګي که نه، دا به هر وخت ستا دپاره 2-3 کسان یې هغه به مړی ښخوي او مړي ته کفن اچوي. دا خو زما ستا د یعنې د عبادت مسله ده داسې چې هغه موږ کې هر چا ته راپېښېدی شي. اوس که څوک ماله دا لیکلی کړي چې زما په خپلوانو او په یارانو مرګ نه راځي، جدا خبره ده. خو نو هر مسلمان به دې ته ځان تیار ساتي. پلار دې کېدی شي مړ شي، مور دې مړه شي، ورور ښځه دې مړه شي، بچي دې مړه شي، څه به کوې بیا؟ څو بل ته ناستي چې هغه یې ښخ کړي. اوس کوم شي ګران کار دی. نو خاون خپله ښځه ښخولی شي، بلکې دا څه ده؟ دا وفاداری ده چې وی کېدی شي. خو شرط پکې څه دی؟ چې دغه شپې له یې کوروالی نه یې کړی. بارک الله فیک. جواب چا راکړو؟ ستنې نه شاته پټ نه دغه ښه بارک الله فیک. چې دغه شپه چې کومه تېره شوه چې په دې باندې د کوروالی نه یې کړی، او که چېرته کوروالی یې کړی نو بیا بل کس به یې ښخوي، اگر که هغه اجنبي د دې ښځې دپاره، پردی سړی هم ښخولی شي. خو شرط پکې دقه یو دی. لکه حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه وی شهیدنا بنتا لرسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول الله وسلم لور چې دی هغه مقبرې ته راوړی شوه کله چې د ښخولو ټیم راغی. نو ما رسول الله وسلم ته وکتو چې هغه د قبر په غاړه ناست و. فرأیت عینیه تدمعان، او د سترګو نه اوښکې روانې وی. هل منکم رجل لم یقارف اللیله، تاسو یې کوم سړي د دې شپې ښځې سره نه یې ملاو شوی؟ ابو طلحه رضی الله عنه وی زه. رسول الله وسلم ورته ته قبر ته کوشي. حالانکې د هغې خاون عثمان رضی الله عنه، خو دې ټیم کې ابو طلحه رضی الله عنه کوشو، ځکه چې هغه دغه شپې له د ښځې سره کوروالی نه و کړی، نه و ملاو شوی. دا شرط دی.